په دې وروستیو کې د افغانستان د ترانزیت او سوداګریزو لارو موضوع یو ځل بیا د بحث وړ ګرځېدلې ده. افغانستان د بدیلو لارو د سیمهیزې همکارۍ نوي فرصتونو ته مخه کړې او په سیمهیزه کچه داسې بدلونونه رامنځته شوي چې د سیاسي اړیکو، اقتصادي مسیرونو او د ګاونډیو ترمنځ د تعامل بڼه یې د پخوا په پرتله بدله کړې ده چې د نورو مسئلو ترڅنګ دې موضوع هم د پاکستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت اغیز کړی. پاکستان داسې حالات ته رسېدلی چې دولتي بنسټونه یې کمزوري ښکاري او حکومت، پوځ او استخبارات یې د واکمنۍ سیالي کوي. کورني او نړیوال فشار بل اړخ دی چې د پاکستان پوځي رژیم له ستونزو سره مخ کړی دی. خو دا چې د دغه هیواد د سیاسي اقتصادي انزوا اصلي عوامل څه دي، برخلیک به یې څنګه شي او افغانستان ته د بدیلو لارو اقتصادي سوداګریز امتیاز څه دی، پر دې او نورو پوښتنو بحث لرم. د مهربان خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. زه یار محمد پتیال یم او تاسو د امید راډیو د څېړنې خپرونه اورئ او ګورئ. د بحث ګډونوال دي د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی محب الله شریف او د پوهنتون استاد ښاغلی ذکي الله محمدي. ستړي مه شئ، دواړه بحث ته ښه راغلی. شریف صاحب، که بحث له همدې پوښتنې پیل کړم چې د پاکستان د اوسني وضعیت تر شا اصلي تحرکات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې پتیال صاحب تاسو ته، محمدي صاحب ته، درنو تخنیکي همکارانو ته او د راډیو اوریدونکو او لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. له لوی او ځواکمن خدای نه مې هیله دا ده چې زړونه مو د ده په نور باندې روښانه وي. پاکستان د ډېرې مودې راهیسې چې په کوم ډول اعمالو یا کړنو او یا پالیسیو باندې لاس پورې کوي، د نیابتي جګړو لپاره لوبغاړي روزي او پلانونه ورته چمتو کوي او د پروژوي شکل باندې استخباراتي پروژو تعمیل او تطبیق کوي. له همغه مودې راهیسې چې زموږ جهاد د شورویانو په مقابل کې روان و، پاکستانیان په دغه ډول پروژو باندې روږدي شول او همدا یې د خپل ځان لپاره د بقا اصلي مایه بلله او کوشش یې کاوه چې د یوې پروژې په پای ته رسېدو باندې بله پروژه پیدا کړي او د هغې له لارې د پاکستان لپاره داسې یوه زمینه برابره کړي چې پاکستان په هغې ژوند وکولی شي. اما د دې په خوا کې له اقتصادي پلوه ډېره خطرناکه د پاکستان لپاره دا وه چې په مسلسل ډول پاکستان قرضونو ته لاړ. پاکستان په نړیواله کچه پوروړی شو او اوس اقتصادي وروستۍ شننې ښیي چې که پاکستان د خپل ټول کال عواید راټول کړي، یوازې سود هم نشي ورکولی. تاسو فکر وکړئ چې په یوه هیواد باندې دومره زیات پور شي چې تاسو یې عواید راټول کړئ، نو هغه د خپل یوه کال د پور کړیو روپیو سود نشي ورکولی، خو نور هم د پور لاندې غرقېږي. یوه مهمه مسئله دا وه او د دې سره په خوا کې نړیوالې اقتصادي پالیسۍ په ځانګړې توګه IMF او ورلډ بینک په پاکستان باندې فشارونه دا زیات کړي وو چې اقتصادي پالیسي باید دوی ته وسپاري. حتی د مالیې وزیر باید د دوی په خواښه وټاکل شي. دا هم ورسره وشول. اما د پاکستان هغه بد نه بدتره وضعیته تګ یې په ټپه ونه شوی درولی، حتی ټاکنه یې هم نه کړ. زما په نظر باندې پاکستانیان اوس داسې حالت ته رسېدلي دي چې د ملت او د حکومت ترمنځ یو واټن دی، بیا په حکومت کې دننه د ملکي سیاستمدارانو او د پوځي او استخباراتي سیاستمدارانو ترمنځ بل واټن موجود دی. سیاسي او استخباراتي واټن والا د دوه طرفونه نه غواړي چې ولس په دې وپوهېږي چې دغسې یو شی شته دي، خو نړۍ ته هم د حکومت او د ملت ترمنځ واټن او هم د حکومت د ملکي او د پوځي برخې ترمنځ یا د استخباراتي برخې ترمنځ واټن ډېر له ورایه ښکارېږي. همدا لامل دی زما په نظر باندې چې په نړۍ کې ځینې داسې ادارات دي چې د پاکستان کوم ټاکلی وخت یا د کومې ټاکلې پروژې لپاره رامنځته کېدل وو، ورو ورو د دغې پروژې هغه وخت پای ته رسیږي او حالت داسې لوري ته ځي
چې پاکستانیان زما په نظر باندې نور یا په علمي شکل او یا په غیر علمي شکل یعنی یا په پوهه یا په ناپوهۍ باندې بالاخره مشکل ته ولاړ کور ودان بیرته درته راګرځو. خیر اوسې استاد، د پاکستان اوسنۍ شخړې یا کورنۍ شخړې چې دي دا د څه شي ښکارندویي کوي ستاسو له نظره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پتیال صاحب سلام تاسو ته، شریف صاحب ته، ستاسو د خپرونې ټولو درنو معززو لیدونکو او اوریدونکو ته. بحث دا دی چې په 2007 کال کې غالبا ټي ټي پي چې په پاکستان کې خپل وسلوال فعالیتونه پیل کړل د دې لپاره چې موږ غواړو په پاکستان کې اسلامي شریعت پلی کړو. د هغوی په اند او فکر اوسنی حاکمیت د پاکستان چې دی، اوسنی قانون د پاکستان چې دی دا خلاف د شریعت دی او خلاف د خلکو د غوښتنې دی. نو د دوی د دې لپاره چې هلته شریعت پلی سي، تطبیق سي، خپل فعالیتونه یې پیل کړله. د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم چې کوم غورځنګ دی هلته د دې لپاره چې ګواکې چې موږ د پاکستان ولس یاستو، اما د پاکستان چې کوم پالیسي د نورو ځایونو کې دی هغې په پرتله په پښتونخوا کې نشته، په پښتنو کې هغه امکانات نشته. د دې موږ خپل حق غواړو، دوی هم خپل فعالیتونه پیل کړل. د بلوچان غورځنګ چې دی هغه هم په دې فکر او په دې انګیزه باندې چې موږ ته خپل حق حقوق نه رسیږي او دا حکومت یوازې د پنجاب د خلکو حکومت دی او ټول فوکس توجه د دې حکومت په پنجاب باندې دی. هغوی هم ناراض دي، هغوی هم کار کوي او په داسې شکل نور غورځنګونه واړه او لوی غورځنګونه چې دي دوی ټول سره راټول سي چې دا کوم حاکمیت چې په پاکستان کې دی، دا پوځي رژیم یا پوځي حکومت چې په پاکستان کې دی، دا د پاکستان د خلکو په ګټه باندې کار نه کوي، دا د پاکستان د خلکو د ارادو تمثیل نه کوي. دا د بهرنیو کوم پروژې چې دوی اخلي هغه پروژې دوی تطبیقوي او پلي کوي چې په دې کې د پاکستان د خلکو ګټه نشته. په دې کې یو خاص کړی دی چې دوی فقط د مغ خلکو ته نفع رسیږي. موږ د پاکستان د حکومت یا د رژیم نوعیت یا بڼه که مطالعه کو، دکې دوه رقم رژیم دی. یو ملکی رژیم دی، ملکی سیاستمدار دی، یو پوځي سیاستمدار دی چې ټول واک د پاکستان د حکومت د پوځي رژیم سره دی. ملکی سیاستمداران د دوی هیڅ واک نه لري، هیڅ صلاحیت نه لري. دوی سمبولیک شکل باندې د دې لپاره چې نړۍ په دوی باندې اعتراض ونه کړي، دا خلک دوی کینولي چې دلته موږ وزیر اعظم لرو، دلته موږ وزیر لرو، دلته موږ نخست وزیر لرو. دا ټول سمبولیک شکل باندې دي. ومولیدل چې دوی یو ملکی صدر اعظم هم په خپل ټاکل شوی وخت پورې حاکمیت نه دی کړی. ورته یو پلمه پیدا شو، یا د فساد پلمه ورته پیدا کیږي یا د مخالفت ورته پیدا سي په یو شکل د اشکال، دا باید له منځه لاړ سي. ولې دلته تصمیم نیونکی رژیم دی پاکستان دی چې هغه نظامی رژیم دی. نظامی رژیم څوک دی؟ زه چې کوم ځای پورې تحلیل کوم، زما نظر دا دی چې دا د پاکستان حکومت اصلي هغه محرکین چې دي دوی به فکر نه کوم چې دوی به پاکستانی اوسیږي، ځکه دوی د پاکستان د منافعو اصلا طرفدار نه دي. ستاسو له نظره دا محرکات بیروني دا تقریبا پروژې اخیستل کیږي د انګلیس نه، پروژې اخیستل کیږي د امریکا نه، پروژې اخیستل کیږي د اسرائیل نه، د غرب نه پروژې اخیستل کیږي. په دې کې دوی ګټه څه کېدلی شي؟ دوی هدف فقط یو موضوع تاسو ته پاتیال صاحب، یو څوک چې غلام اوسیږي، یو څوک چې آزاد ونه اوسیږي، هغه په دې فکر کې نه دی چې دا ګیلاس سکل ماته ګټه کوي که تاوان کوي. ماته مې بادار وویل چې دا وسکه، هدف مو انګلیس او امریکا دی. هو نور زه نه پوهېږم چې دا ګټه کوي نه کوي. انګلیس او امریکا لکه څنګه چې اسرائیل په منځني ختیځ کې د هغه هیوادونو لپاره یو منافق او د شراندازي صفت لري او د هغې لپاره ساتل شوی دی چې هیڅکله نه غواړي په منځني ختیځ کې سوله راسي. پاکستان عیناً په آسیا کې، په جنوب د آسیا کې همداسې یو هیواد دی. په دوی په دې باندې نه پوهېږي چې دا ور بالاخره دوی ته هم ورسېږي؟ پوهېږي څه نشي کولی، اوس ورته رسېدلی. تاسو وګورئ د پاکستان د اوسني موجوده کوم تشې اختلافات چې دي، په دې کې دوه خبرې به کېږي. یا به دا چې پاکستان تجزیه کېږي، بلوچستان به ځان ته کېږي، سندیان به ځان ته کېږي، پښتنو به ځان ته کېږي. داسې یو فدرالي نظام دی
د پاکستان حکومت فدرالي دی، اما دا فدرالي نه دی، دا مطلقه دی. دا ټول واک د پاکستان رژیم هغه حکومت نظامی رژیم سره دی. دا څنګه فدرالي دی؟ فدرالي په دې معنی چې هر ریالات چې دی هغه ځان ته هغوی باید مثلا پالیسي ولري، اقتصادي پالیسي، سیاسي پالیسي. فقط یو مرکزي حکومت شته چې د سره د مشوره کوي، نه د دا چې هر فیصله چې کیږي هغه باید دا رژیم د نظامی رژیم ورته ووایي او دوی عملي کړي. کور ودان شریف صاحب، لکه څنګه چې تاسو اقتصادي برخې ته اشاره هم درلودله، په سیاسي ډګر کې د پاکستان بې ثباتۍ له اقتصادي بحران سره څومره اړیکه درلودلی شي؟ په دې کې هیڅ شک نشته چې کله ولس ډیر زیات له اقتصادي پلوه وکړیږي، وځورېږي، لاس یې تنګ شي، په ډیر اسانۍ باندې هغه غلیم ته چې غواړي ستا په خاوره کار وکړي او ستا ولس ستا په ضد وکاروي، د هغه لپاره ښه فرصت په لاس ورشي. اما د دې سره په خوا کې ډیر خطرناکه بله موضوع دا ده چې د پاکستان ولس یوازې اقتصادي مسئله نه ده چې دوی دې ته راوستل چې بالاخره سرکشۍ او بغاوت او مسلح مخالفت لاس واچوي. زما په نظر باندې چې څوک د خپل دین او د خپل عقیدې ازادي ونه لري، د خپل اقتصاد او د شتمنۍ نه د کار اخیستنې ازادي ونه لري، د خپل سیاسي سرنوشت په ارتباط باندې د خبرو کولو صلاحیت ونه لري، د خپل ژوند لپاره د یو شکل د ټاکلو واک ونه لري، بالاخره دغه صبر او دغه زغم تر یوې اندازې پورې ښایي وغځېږي، اما د هغې نه وروسته بیا د غځېدنه ناشوني شي. زما نظر دا دی چې پاکستان ولس یوازې بلوچان نه، یوازې پښتانه نه، بلکې حتی سندیان، حتی په خپله په پنجاب کې داسې مظلوم ټبرونه او داسې مظلوم خلک شته دي چې هغوی د پنجابیانو په نامه دي، خو د پنجاب کومه لوبه چې ده د مشخصو کورنیو نه پرته بل چاته یې ګټه نه رسي. پنجابی بدنام دی، پنجابی که په سند یا په بل ځای کې عفوا که په بلوچستان یا په بل ځای کې ګیر شو سر ترې غوڅېږي، ویشتل کېږي، اما په خپل کور کې ګټه نه ده کړې د محدودو کورنیو نه پرته. غټ مشکل او اساسي جنجال دا دی چې کومه لوبه چې پاکستانیان د کور نه بهر کوي، په کور دننه یې ټوله کورنۍ په دې نه پوهېږي چې دا یو څه لوبه ده شروع کړې ده، او اوس چې ځینې پکې پوه شوي دي هغې ګریوان ته لاس اچولی دی. د پاکستانیانو د اوسني اسټابلیشمنټ لپاره دا ډیره مشکله ده په اسانۍ باندې چې دا په ډیره نرمۍ یا په ډیره اسانۍ باندې د اوسنی تاوتریخوالی او د هیواد په اقتصادي او سیاسي او استخباراتي برخو کې شړېدنه دې راټینګه کړی شي. زه همیش دا ویم چې یوازنۍ مسئله چې د پاکستان لپاره د حل بهترینه لار ده هغه دا ده چې دغه څو انسان خواره او د پاکستان د شتمنۍ او د عزت او د دین او د انسانیت لوټماران دي له دې خپلې لوټمارۍ تیر شي، ولسونو ته د حق ورکړي، د هغوی د نفوذ او د هغوی د ځایګي او جغرافیې په اساس باندې او د هغوی د پاکستان لپاره د نفوذ په اساس باندې، نو مسله ټوله حل کېږي. شریف صاحب، لکه څنګه چې تاسو وړاندې یادونه مو کړه، ستاسو خبرو ته په کتو باندې د پوځ، حکومت او استخباراتو ترمنځ سیالي دولت د تصمیم نیونې باندې څومره اغیزه کړې ده، یا د دې ظرفیت باندې؟ البته زه یو ډېر ښه مثال استاد صدر کوم. کله چې یو وزیر اعلی وغږیږي، که هغه په خیبر پښتونخوا کې وي، که په بلوچستان کې وي، که په سند کې وي، که په پنجاب کې وي، چې د ده په خبرو کې ټولې خبرې او یا یوه برخه د پوځي حاکمانو په طبیعت ونه لګېدله، دې ته یې مجبوروي چې خپلې خبرې بیرته واخلي. اوس تاسې یو ځل به دا شی د ملت سترګو نه پټ کوئ، دویم ځل به پټ کوئ، ټول عمر یې نه شئ پټولی. اوس ولس په دې نظر باندې دی په پاکستان کې چې دا کوم حاکم چې د ملکي حاکم په نامه یا د وزیر اعلی یا د لوکل اسټابلیشمنټ یا د لوکل ګورنمنټ یا د محلي حکومت په نامه باندې دلته رامنځته شوی دی، دا صرف یو لاسپوڅی دی. ټوله معامله او ټوله استراتیژي او ټول حقیقي واک د پوځیانو سره دی، د استخباراتو سره دی. دغه مسئله چې کله ولس ته افشا کیږي، دا په خپله ستا د نظام او ستا د نظام د تنفیذ او د تطبیق او د کنټرول او د واک او د صلاحیت د حقیقي کارونې لپاره خنډ جوړوي.
ځکه ولس تا ته بیا په هغه سترګه نه ګوري چې ته رښتیا واکمن یې وایي ته یو لاسپوڅه یو اصلي واک تا ته یا اصلي صلاحیت تا ته بل ځای نه امر کېږي ته هغه تطبیقوې ته خپله کوم صلاحیت نه لري. کور ودان د امید راډیو د څېړنې بحث درنو اورېدونکو او کتونکو اوس لپاره لنډه دمه اخلو. د امید راډیو درنو اورېدونکو او کتونکو د بحث دوام ته ښه راغلاست. په بحث کې سره د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی محیب الله شریف او دغه راز د پوهنتون استاد ښاغلی ذکي الله محمدي صاحب میلمانه دي. محمدي صاحب هغه باور چې پخوا پر پاکستان کې دا باور اوس کېدونکی دی، آیا اوس کولی شو چې پاکستان باندې باور وکړي وشي؟ پتیال صاحب ستاسې منظور کوم باور؟ د نړیوال باور، د سیمه ییزو هیوادونو باور، که د پاکستان ملت باور؟ بله په ټوله کې نړیوال باور پر پاکستان باندې. نړیوال باور خو همیشه دغه زه په نړیوال باور او نه باور باندې هیڅ خپله باور نه لرم، ځکه نړیوال سیاست چې اوس کوم حالت ته رسېدلی دی د خپل منافعو ته ګوري. که چیرې پاکستان دوی ته ګټه رسولی سي او د دوی ګټې تضمینوي باور لري پې، او که نه لري چې بیخي فریخته هم اوسیږي په عامه اصطلاح باندې هغه پې باور نه لري. د نړیوال سیاست کې اوس باور او ناباور مطرح نه دي، اوس نړیوال سیاست کې ګټې مطرح دي، د هغوی منافع مطرح دي. آیا د پاکستان نه اوس هم نړیوال ته ګټه رسیږي که نه رسیږي؟ په دې موضوع باندې زه ویلی سم چې اکثریت د سیمې هیوادونه په دې باندې پوه شوي دي چې پاکستان اوس د دوی لپاره ګټور هغه مړۍ یا لقمه نه دی. ولې نه دی؟ ځکه پاکستان په داسې یو ستونزه کې راګیر شوی دی چې اقتصادي ستونزې له یو خوا نه نظام مشروعیت تر پوښتنې راتلل، د بلې خوا نه ناامني یا نظامي وسلوال بریدونه، د بل خوا نه د پاکستان دغه باور او اعتبار له منځه وړی دی. دا ګټې دوه اړخیزې نشي کېدلی؟ کېدلی سي، ولې نشي کېدلی؟ خو پاکستان اوس ګټې نشي رسولی. مثال زه تاسو ته وایم، افغانستان لپاره پاکستان د افغانستان لپاره د جهاد په وخت کې چې د شوروي په مقابل کې مجاهدین جهاد کوله، په هغه وخت کې د مجاهدینو لپاره ګټور و، ځکه مجاهدین هلته و، د هغې ځای نه سلا به دوی ته رسېدله، که د هر خوا نه راتله خو دوی ته به مغې ځای نه سلا راتله. خو محمدي صاحب تازه سعودي سره یو تړون لاسلیک کړ، دا د څه شی ښکارندوی؟ دا د دې تړون هدف دا و چې که چیرې د افغانستان نه کوم برید په دوی باندې کېږي، دوی داسې یو ستراتیژیک تړون یې لاسلیک کړی چې په هر یو هیواد باندې برید په دې معنا دی چې په دویم هیواد باندې هم کړی. په هغه کې عربستان او سعودي د دغې تړون نه ډېر استفاده وکړه. ولې؟ ځکه عربستان د اسرائیل نه ډارېده. ولې ډارېده؟ ځکه اسرائیل داسې یو شیطان او منافق هیواد دی چې هغه په هیڅ اصول او ارزښت باندې ولاړ نه دی، لکه عین پاکستان غوندې. نو هغه نه اسلامي ارزښتونه، نه همسایه‌توب ارزښتونه، نه نړیوال ارزښتونه، هیڅ ارزښت هغه قایل نه دي. نو د دې لپاره چې وشي کولی عربستان د اسرائیل د بریدونو نه ځان محفوظ وساتي، ځکه یوازینی اسلامي په نوم اسلامي هیواد پاکستان دی چې هغه استوي سلا لري. نو د دې لپاره چې هغه په امان کې پاتې سي داسې یو تړون یې لاسلیک کړی. اما په پاکستان کې دا پلي کېدلی نه شي. ولې پلي کېدلی نه شي؟ ځکه په پاکستان باندې کوم حکومت تر اوسه رسمي برید نه دی کړی. هر وخت چې برید کېږي مقابل کې دفاع کېږي. پاکستان برید کوي، کوربه هیواد یا بل هیواد هغه څه کوي؟ دفاع کوي. تاسې د افغانستان حالت وګورئ چې دا څو ځلې بریدونه وشو، پیلونکی څوک و؟ پاکستان و، ځکه هغوی برید کوي. نو مجبور یاستو چې موږ ځان نه دفاع وکړو. افغانان دا حق لري، دا په ټول نړیوالو حقوق قوانینو کې هم دا حق دی چې زه د دې حق لرم چې د ځان نه دفاع وکړم. ډیره مننه کور ودان. شریف صاحب د پاکستان د اقتصادي ستونزو دوام به د لاسوهنو لپاره لاره هواره کړي که نه نوي ملاتړ فرصتونه به رامنځته کړي؟ زما په نظر باندې به دا په دې پورې اړه ولري او په دې پورې به تړلي وي چې د پاکستان په ارتباط باندې کوم پلان وجود لري او مختلفې نړیوالې لویې قوې یا لوی ځواکونه کوم لوري ته حرکت کوي. که چیرې مسئله د تخریب او خرابۍ لوري ته او د پاکستان ټوټه کېدو لوري ته ولاړه، نو بیا پاکستان په ډیر کم وخت کې ټوټه کېدو ته ځي. او که چیرې لا هم په نړۍ کې داسې پروژې پاتې وي چې د پاکستان غوندې هیواد اړتیاوي ورته، نو بیا به دا ساتل کیږي
او په عوض کې به یې ملت قرباني ورکوي. ګټه به د بل چا وي، پلان به د بل چا وي، د تطبیق او د پروژې د تکمیلولو ثمره به بل چا ته ورکول کیږي، خو قیمت او ارزښت او د هغې بیه به یې ملت په وینو باندې پرې کوي. او ښه مثال یې زه فکر کوم تاسې د لاهور مظاهرې ته وګورئ چې دوی څه رقم کنټرول کا. انسانانو ته یې اور واچو، انسانان یې ووژل، انسانانو باندې موټر پورته کړل، حتی د انسانانو د بدن اندامونه یې ټوټې کړل. یوه مظاهره په اوبو بادولو، په اصطلاح د چټک غبرګون د پولیسو راوستلو، د هغوی یو خواته کولو به دې هم کېدله، اما د انسانانو په سخته وژنه، وحشت او نفرت او په بربریت باندې هم کېږي. دوی په هغه شکل باندې وکړه. ځکه زما په نظر باندې د پوځي رژیم سره ویره تر داسې اندازې پورې تللې ده چې هغه موږ په اکاونټینګ یا محاسبه کې یو سیستم لرو چې هیڅکله د صفر اندازې نه پورته ریسک یا خطر نه اخلو. دوی اوس په هغه زیرو ټالرنس ریسک چې ورته وایي، یا په اصطلاح د صفر اندازه باندې یا هیڅ خطر نه اخیستلو پالیسي دوی اخیستې ده، چې په هیڅ شکل باندې په هیڅ ځای کې د سر پورته کولو، خبرې کولو یا حکومت په مخ کې د راپورته کېدلو خبر ولو که په خبر باندې وي، دا باید ونه زغمل شي او هر څوک چې پورته کېږي باید ووژلی شي. د اوسني لاسوانو ملاتړ ستاسو له نظره چې فرصتونه ورته برابرېدلی شي که څنګه؟ په تمامه معنا باندې کله چې څومره ته د ولس په مقابل کې ګوري، د افغانستان د ژوندی تاریخ د دې بهترین شاهد دی چې څومره ته د ولس په مقابل کې د زور او د وسلې او د اور نه کار اخلي، په همغه اندازه ستا ولس سارنی کیږي، په همغه اندازه ستا ولس بیا ستا په مقابل کې ودرېږي. ځکه د نرمې په مقابل کې، د انسانیت په مقابل کې، د احسان په مقابل کې، د نیکې تګلارې په مقابل کې انسانان غاړه ږدي، خو د کش کولو، وژلو، ربړولو، سوځولو او بېکوره کولو او له یوې مخې د توکمونو او د قومونو ورکولو باندې دا سیستم کار نه ورکوي. او هر څومره که دا شپه اوږده شي نو د پای ټکی لري، خو د پای ټکی بیا اکثره وخت دومره خطرناک وي چې هغه شته جغرافیایي موقعیت هم ونړوي. شریف صاحب، په لنډه کې قدم راته وایي چې مخکې تاسو هم ورته اشاره نړیوال بانک ته درلودله، ویل کېږي چې IMF، نړیوال بانک او خلیج هیوادونو پاکستان ته د پورونو مرستو په ورکړه کې احتیاط کوي. دا مسله قصدي بولئ که نه تصادف ده؟ نه، دا په اقتصادي اساساتو ولاړه مسئله ده. ولې احتیاط کوي؟ ګوره، په کنونشنل یا دودیز د پورونو د ورکړې په سیستم کې هغوی یو سیستم لري، داسې نه دی چې هغه هم بدون د قید او شرط هر څوک چې پیدا کړل هغوی ته پیسې ورکوي بیا سود یې اخلي. نه، هغوی حتی په دې فکر کوي چې زه چې یو چاته پور ورکوم، آیا دی به سبا ته د دې پور د بیرته راکولو توان لري که یې نه لري. دا اوله مسئله ده. په اصطلاح لومړیتوب همدا دی چې اول باید دی د دې جوګه وي چې زما پیسې یا هغه اصلې پیسې یا اصله سرمایه راته واپس کړي. دویمه مهمه مسئله دا ده چې آیا دی به سبا د دې جوګه هم وي چې بیا زما د پیسو سود هم راکړي، او که چیرې د سود په راکړه کې تأخیر کوي نو چې د سود په سر باندې کومه جریمه یا د سود په سر بل سود ورته ټاکم باید د هغې جوګه هم وي. دوی کوشش نه کوي چې دومره زیات پور پاکستان ته ورکړي چې که سبا ته پاکستان ژوندی خرڅوي هم چې هغه پیسې نه پوره کوي. دا خو داسې معنا ورکوي لکه ته چې په خپله په اقتصادي اساساتو کې غواړې خپل ځان افلاس ته په خپله بوځې، نو هغوی نه غواړي په داسې یو حالت کې کیوځي. که خلیج هیوادونه دي، که IMF دی، که ورلډ بانک دی، تاسې د IMF قرضه چې اوس ورته منظورېږي، تاسې د دې شرایط وګورئ. دا داسې معنا ورکوي لکه د پاکستانیانو نه چې غوښتل شوي وي چې هر څه مو موږ ته وسپارئ، یعنې د موږ د دې پور په مقابل کې د پاکستان هر څه د موږ ضمانت دي. دا ډیره خطرناکه مسئله ده. دا داسې مسئله ده د اقتصادي پلوه لکه ځینې طرفونه چې داسې یوه خطرناک قمار ته ننوځي چې یا مکمل مرګ درته راوړي یا مکمل د مقابل لوري مرګ راوړي. دوی اوس داسې یو قمار ته په اقتصاد کې ننوتي دي او ولس په دې باندې پوهیږي. دا اوس د کلدارې ټیکاو د ډالر په مقابل کې یوازې په بهرني سیاست باندې د بهرنیانو سره جوړجاړی دی. که چیرې مسئله ته شاته کوي د پاکستان GDP یا په اصطلاح هغه ناخالص عواید بالکل د دغه اوسني اقتصادي حالت جوابګو نه دي. ډېره مننه. کور ودان. محمد صاحب، د نړیوالو مالي بنسټونو د اعتماد له منځه تلل د پاکستان د راتلونکي لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ دا خو واضح خبره ده چې کله نړیوال
په تا د دې باور نه لري چې ته زما پور بیرته نشي راکولی او ته نشي کولی خپل سیاسي ثبات وساتې، خلک ناراضي درنه، په دې معنا دی چې ستا حکومت تر پوښتنې لاندې دی، ستا حکومت اعتبار نه لري. چې د کوم حکومت یا حاکمیت په پاکستان کې دی دا اعتبار نه لري. نن سبا بل سبا په دغه تګلاره باندې چې اوس روان دی، که په عین تګلاره باندې دا روان اوسېږي، د دې پرزیدل او د دې سقوطېدل او د دې له منځه تلل دا 100% خبره ده. د نوي تغییر تلل احتمال شته. که چیرې تغییر رانوړي مجبور دی، که چیرې تغییر رانوړي دغسې یو قصه کوي، او که چیرې بیا تغییر راوړي او داسې یو پالیسي غوره کړي چې هغه د ملت رای او د ملت رضایت بیرته ترلاسه کړي او د ګاونډیانو یا د همسایګانو یا د سیمې هیوادونو یا د نړیوال هیوادونو اعتماد او باور بیا ترلاسه کړي، دا بیا کیدلی شي دا یو فرضیه دی، دا یو تیوري دی چې د دې احتمال ډېر کم شته. ولې چې د پاکستان حکومت داسې کړنې کړي دي چې باید چپه سي. د پاکستان د حکومت د حاکمیت اعمال داسې دي چې باید تجزیه سي. نږدې متحدین مثلا چین او سعودي عربستان به دغه دوی دې حالت پرېږدي. چین تاسې وینئ چې کرا د پاکستان نه لاس اخیستی دی. خلیج هیوادونه خو یو یې ورسره دونه قوي روابط نه ساتي. ولې نه ساتي؟ ما مخکې هم وویل چې په سیاست کې یو څه په نامه دی د دې شته چې راکړه ورکړه. که زه تا ته یو څه درکوم د هغې په بدل کې یو شی درنه غواړم، آیا ته زما د غوښتنې جوګه یې که نه یې؟ زه چې د تا نه څه غواړم هغه ته ماته پوره کولی شي که نه شي کولی؟ دا د دوه کسانو ارتباطات هم په همدغې ولاړ دی چې زه تا سره اړیکې لرم، دوستي لرم، ملګرتیا لرم، یو ځای کې به زه قرباني ورکوم، یو ځای کې به ته قرباني ورکوي. او که داسې چې یو طرف همیشه قرباني ورکوي دا اړیکه بیا له منځه ځي. په دولتونو په منځ کې هم همداسې یو مسله دی. کله چې دولت خپل باور او خپل اعتماد له منځه د لاسه ورکوي او په هر موضوع کې دا ناکام شي، امنیت نشي ساتلی، خپل کرنسي اقتصاد نشي ساتلی، زما سره د هغې په تعامل کې خپل هغه حد و حدود نشي ساتلی، اصول نه مراعتوي، نو دغه اړیکه باید له منځه لاړ شي. منن. خیر اوسې. شریف صاحب، که څه هم د خپرونې پای شیبو ته رسېدلي او په دې پوښتنې غواړم بحث هم راټول کړم، افغانستان بدیل لار ته مخه کړې، آیا چین اقتصادي پانګونه، د ایران افغانستان انرژي تبادله او دغه راز د منځنۍ اسیا سوداګریزې لارې او د روسیې ستراتیژیکې هڅې پایلې بولئ؟ زما په نظر باندې دغه اوس کوم حالت چې موږ د پاکستان سره لرو دا د خدای جل جلاله رحم دی په دې ملت باندې. هدف مې پیل دی چې تر هغه وخته پورې چې موږ دغه د مطلق بندون سره نه مخامخ شوي، زموږ عقل دا نه منله چې بل لوري ته هڅه وکړو. 20 کاله جمهوریت کې دا نخرې پاکستان په افغانستان وکړي، د هغې نه مخکې یې کړي وي، د هغې نه وروسته یې وکړي. امارات تر هغه وخته پورې زما په نظر باندې د دوی سره وزغمله چې صبر یې ورته پای ته ورسېد او په دې وپوهېدل چې دوی د هرې وعدې نه وروسته خپله وعده ماتوي او په شا ځي. نو موږ مجبور شو، دا که اوس امارات وي که بل هر نظام وایي، مجبور وو چې اوس په دې ارتباط باندې کار وکړي. موږ نن هم مجبور یو، سبا هم مجبور یو چې په بدیلو لارو باندې کار وکړو. تر ټولو مهمه مسله هم دا وه چې موږ باید د چینایانو سره اقتصادي او سوداګریزه راکړه ورکړه، د مهارتونو تبادله، د کدرونو روزنه، د رسول عملی دنیا ته وتل، په دې مسئله کې باید کار شوی وای. دا زموږ ضرورت او اړتیا وه او د ټولو مهمه لار دا وه چې موږ پخپله په واخان کې ورسره وصل شو. نور هوایي اړیکې او نوره مسله یوې خوا ته، اما په ځمکه باندې باید موږ ورسره وصل. د دې سره په خوا کې موږ باید د منځنۍ اسیا سره نهایت ښه روابط په دې خاطر ولرو چې یو دا د چلته پراته ولسونه مسلمان او داسې ولسونه دي چې سوله خوښوي، شر نه خوښوي. نو د هغوی سره سوداګریزه راکړه ورکړه به هم زموږ په ګټه وي او هم د دغې هیوادونو د ولسونو په ګټه وي. د دې سره په خوا کې که چیرې موږ د ایرانیانو سره په ښه شکل باندې په سوداګریزو او اقتصادي چارو کې داسې یو منځلارې ته ځو، داسې یو د حل لارې ته ځو چې هم د ایرانیانو دپاره ګټه ولري او هم د افغانانو دپاره ګټه ولري، نو زما په نظر باندې نه یوازې ده چې موږ د ایران سره بیا د اقتصادي مسایلو په اساس باندې جوړجاړي ته ځو، بلکې د ایران د بندرونو نړۍ سره هم وصلېدو ته ځو او روسیه د دې په سر کې ده. زه فکر کوم
چې په دې سیمه کې د چینایانو، روسانو او هندیانو، ایرانیانو سره زموږ تړاو د منځنۍ اسیا سره د افغانستان بهترین بدیل لري. ډیره مننه د اقتصادي شر شنونکی ښاغلی محیب الله شریف او د پوهنتون استاد ښاغلی ذکي الله محمدي چې د افغانستان بدیل لري او د پاکستان سیاسي اقتصادي انزوا په تړاو مر سره خپل نظرونه شریک کړل. درنو اورېدونکو او کتونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې د بحث تر پای شیبو را سره وي. تر بل بحثه ښې چارې.